ګریډ والا ته یم چې ګریډ والا دا خبره ده چې انرژم یم دی که نه هغه ګلی وشوه نه یخني شته او نه هغه سیلاب په راغی نه باد په راغی نه ګلی په راغله نه هېڅ شی په هغه راغلی او ته یې بجلي تلې ده دا ډول چا غوڅه کړې که ته نه باران شوی نه ګلی راغلی نه سیلاب راغلی او نه هېڅ او ستا بجلي نشته قرآن ته وګوره چې به دا بجلي نور راپرېږده هسې نه په شرمو باندې وشرمولو او که نه ځي بشري نه وتړه بس خپل کور ته ځو دا تا څه شی جوړ کړی نه ګلی را ټیټه شوې ده نه سیلاب راغلی نه باد راغلی طوفان او تا بجلي هغه کړې ستا په بدرومه او موږ د خپل ځایونه خالي کړه موږ شمسۍ باندې ډېره ګزاره شي ځکه چې پاکستان په کور کې او پاکستان په دفتر کې شمسۍ بجلۍ نه بغیره بله بجلي ما ونه لیده او د پاکستان بجلۍ پړق ما ونه لیده دا تا څه شی جوړ یا سم شه او که نه بس کډه وتړه او که نه یې تړېدلې زه به سره ته برو شپېشکو د تمانچو بار شم او موږ له بجلي سم نه کړه ته شریک یې ستا پاره میاشت کې 2 ځل راباندې خرابوي او هلته روپۍ په راواخلې او جیب کې واچوي بیا درومي مړه ته مسلمان لږ هغه خلک پښتانه دي چینایان او ډمان خو نه دي او هغه نه دي پښتانه دي ماشومان دي پیجیان دي دغه یو بجلۍ ته ګوري او تا هغه کړې ده میټر یې اتیا زره راوړي په میټر یې خو یې غول او امتیاز یې وکړم هلته وسیب چوکۍ هم راوړي میټر یې دلته هم راوړي دا میټر یې خو بند یې کړه که نه ته په میټرو روپۍ راخلې او ځلې ستا ډوه غوڅه کړې په بطري باندې او سیلاب نه یې راغلی باران طوفان نه یې راغلی بس مهرباني به دا شی جوړ کړه به غلو سره شریک یې